ځینې کارونه داسې وي چې هغه په لیدلو سره یا هغه په کولو سره ډېر زیات عجیبه وي، خو دغه کارونو چې کومې نتیجې راوځي، کوم ښه نتایج راوځي، نو د هغې په اورېدو سره به تاسو هم ډېر زیات حیران شئ چې هغه څومره ښه نتایج لرلی شي. یعنې تاسو که خپل کور کې خپلې مېرمنې سره رویې وکړئ نو ستاسو ژوند به د خوشحالو ډک شي. هغه کارونه کوم دي په مختصر طور تاسو سره دا ویډیو شریکوم. قدرمنو، د ټولو نه اول چې کله تاسو خپل کور ته راشئ نو تاسو خپله مېرمنه په داسې نوم سره راوبلئ، کوم نوم چې هغې ته خوښ وي او هغه پرې خوشحالیږي. یعنې په مینه باندې هغه رابللو سره هغه ډېره زیاته خوشحالیږي او ستاسو په زړه کې چې د هغې دپاره څومره محبت وي، د هغې نه زیات د هغې په زړه کې ستاسو دپاره مینه محبت پیدا کېږي. دویمه خبره دا چې ځینې وختونه داسې هم کېږي چې ستاسو رشته دارو کې د چا واده وي یا خیرات وي، هر څه چې وي، او څوک راځي تاسو ته سوال جواب کوي. نو که چېرته ستاسو مېرمنې ته ستاسو ښځې ته سوال جواب ونه کړي او صرف تاسو ته ووایي، نو تاسو هم دغه انکار وکړئ، یعنې دغسې دعوت ته مه ځئ. په دې سره به داسې هم کېږي چې خلکو ته دا معلومات هم وشي چې تاسو خپلې مېرمنې سره ډېره زیاته مینه کوئ او کوم کسان چې ستاسو دا مینه لیدلی نه شي، یعنې پیرزوی نشي، نو هغوی ته به نور هم تکلیف ورسیږي. څلورم دا چې د خلکو په منځ کې که ممکنه وي نو خپلې مېرمنې ته د مینې اعتراف کوئ، په مینه محبت ورسره خبرې کوئ چې کوم خلک په تاسو باندې خوشحالیږي، ستاسو مینې ته چې ګوري او هغوی خوشحالیږي، نو هغوی به نور هم خوشحاله شي. څلورم دا چې ځینې وختونه داسې کېږي چې سړی راشي او څه وخت پسې کورولي ته زړه وشي، نو په کار ده چې تاسو خپل غاښونه برش کړئ، خپل ډول سینګار وکړئ، ځکه چې که تاسو د مېرمنې نه د هغې ښایست غواړئ چې هغه درته هر وخت ښایسته وي، نو هغه هم زړه لري چې تاسو د هغې دپاره ځان سینګار کوئ. پنځم دا چې د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړئ، ځکه چې د کور په کارونو کې مرسته کول هغه تاسو ته نور هم نږدې کولی شي. شپږم دا چې هغې سره کښېنئ، ګپ شپ ورسره ولګوئ، خبرې ورسره وکړئ، د هغې د زړه کومې خبرې چې دي هغه به د هغې په خوله راشي او د زړه خبرې چې تاسو ته وکړي نو کېدای شي تاسو هم خوشحاله شئ. د ټولو نه اخره خبره دا ده چې تاسو په مینه محبت باندې خپله زندګي تېره کړئ او د نفرتونو نه ځانونه وساتئ. په دې سره ستاسو زندګي نوره هم د خوشحالو ډکېدلی شي. خپل نظر را سره ضرور شریک کړئ. موږ غواړو چې تاسو ته وخت په وخت همدغسې معلوماتي ویډیوګانې راوړو. خوشحاله اوسئ.